په کابل کې د معتادینو د مرکز د مرګ ژوبلې شمیره څه کم 700 ته پورته سوه. درنو لیدونکو، وحید الله بشردوست مو له یاران تلویزیون څخه پام راړوم یو مهم خبر ته. د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل په نهمه ناحیه کې د امید د معتادینو پر 2000 بستریز روغتون د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو مرګ ژوبله 673 کسانو ته پورته سوی چې 408 کسان شهیدان او 215 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی نن سه شنبه په کابل کې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې بیانولو پر مهال دغه برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه باید د یادې پیښې په اړه دقیقه څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. لکه چې هیوادوال او ټول نړیوال خبر دی، تیر ماخوستن د شپې 9 بجې د پاکستان پوځ جنگي الوتکو د افغانستان پر حریم په تیرۍ کولو سره په پلازمینه کابل کې د معتادینو د درملنې په مرکز ظالمانه برید وکړ چې د یاد برید په ترڅ کې د 408 په حدود کې تر علاج لاندې معتادین شهیدان او 215 نور ټپیان شول. انا لله و انا الیه راجعون. اسلامي امارت د مظلومو معتادینو په وړاندې ترسره شوی جنایت په تر ټولو کلکو توکو غندي او د هغه په اړه خپل موقف په لاندې ډول اعلاموي. له بده مرغه د رمضان المبارک په میاشت او هغه هم په وروستۍ عشره کې د داسې یو هیواد لخوا چې د ولس مطلق اکثریت مسلمان او حاکم چارواکي هم ځانونه مسلمان بولي، د مسلمانانو او د مسلمانو ناروغانو د درملنې پر کمپ دغسې وحشت تر سره کول د ټولو انساني، اخلاقي او اسلامي اصولو خلاف عمل دی او عاملین د تر ټولو سختو مجازاتو مستحق دی. اسلامي امارت د پاکستان پر مسلمان ولس هلته شته اسلامي مراجع علماو او د ویښ ضمیر په لرونکو اشخاصو غږ کوي چې اجازه ورنکړي چې پوځي چارواکي د پردیو په اشاره د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر اور تیل وشیندي. اسلامي امارت پر نړیوالو مهمو سازمانونو او نړیوال اسلامي کنفرانس، ملګرو ملتونو او په نړۍ کې د بشري حقونو پر پلوي سازمانونو غږ کوي چې د پاکستان پوځ د دغه وحشیانه جنایت په وړاندې خپل مسؤلیت درک او د وحشي جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. د کانیې په وینا په دې برید کې د دغه مرکز ټول اداري او طبي امکانات هم تخریب سوي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې د دغه کسانو په درملنه او د یاد مرکز په بیرته فعالولو کې مرسته ورسره وکړي. په یاد کنفرانس کې د دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نبی عمري هم ویلي پاکستاني پوځي رژیم دغه جنایتونه د خپلو بادارانو لخوا د ورکړل شویو پروژو له مخې ترسره کوي او دا کار یې په دې روژه کې د اسلامي او انساني ارزښتونو او قوانینو څخه سرغړونه یاده کړې ده. یاد برید تېره شپه شاوخوا 9 بجې د پاکستاني پوځي رژیم لخوا ترسره سو چې د افغانانو خورا غبرګونونه یې راپارولي دي.